مینوال اسمان ته راختلی ساجده Control. یا ساجده Control. ولې ګرم و ختم نو مینوال پښمن له 2 ورځې نو پاسولې مینوال ته مې یاره تاسو نه ډېر خفګان کوم आपने लापरवाही का नतीजा है. نه او ډېر خفه یم تاسو مې پښمني له پانه سولې خو اوس په پاسم اولې پښمنه ده پاسه داسې وی چې اکثر تاسو داسې میسجونه ورکړي اوس ساجده الفاظ نه دی کنه یا مینوالو اسمان ته راختي او د دې په وجه که تاسو چېرته ښه میسج ورکړئ نو ښه به نه د یو 15 منټ دپاره تاسو تقریبا چې 1 غنټه ټایم ځان له خرابوئ د دې چې کوم دی نو تاسو په زړه کې خو به صحیح که نه چې یاره ټیک ټاک نه پیسې راځي یوټیوب نه پیسې راځي ډېر خلک چې کوم دی لګیا یاره وایي د ټیک ټاک نه موږ له پیسې راځي او دا دي وایي دغه کې څونه حقیقت دی السلام علیکم ګرانو مینه والو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219 شروع کوم په نوم د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربان دی قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنهار ټي وي راغلی یم مردان ته او په مردان کې یو ټیک ټاکر سټار سره ولاړ یم چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی اورو به هغه هغوی به ګورو چې هغوی ټیلنټ څه دی تاسو سره شریکول غواړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور جانه څنګه یې شکر الحمدلله وخت ساعت ښه تېرېږي الحمدلله الله پاک خپله پېژانګلو کتونکو سره په خپله وکئ زما نوم شهزاد خان دی په ټیک ټاک باندې زما فني کانټینټ دی او شیخ سعد خان باندې زما یوټیوب چینل دی او فني کانټینټ باندې زه مشهور یم په غون مردان کې په آل کې پی کې او تر دې پورې چې پاکستان آل اوور کنټریز په بار ملک کې نو ما خلک خوښي ویډیوز ګوري ما ته کمنټونه کوي ما ته مینه راکوي نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم شهزاد خان دا راته څرګنده کړي او دا دې کتونکو ته ووایي چې تاسو ټیک ټاک ته کله نه راځئ زما ټیک ټاک کې کم سے کم 7 میاشتې 8 میاشتې زما برابر شوې ټیک ټاک ته په دې وجه راتلونکي چې څه ټیلنټ مونږ کې مونږ هغه شو کو خو سټارټ کې زمونږ کم ټیلنټ چې هغه شانتي نو رو چې مونږ خپل کم ټیلنټ سټارټ کو خپل ویډیو سټارټ کو نو مینوال مونږ لا هغه شانتي مینه راکړه ویډیو خوښه کړې او مونږ ته نور مو چې ته داسې کانټینټ جوړوا زموږ مخ خوشحالي راځي استا د وجې زمونږ خفګان لري کېږي نو زه د دې ملګرو شکریه ادا کوم چې دونه مې موټیویټ کړي دونه اپریشیټ کړي ما په 2 میاشتو کې دغه کامیابي ترلاسه کول د دې راز څه دی بس د دې راز دا دی چې مهنت دی په هر یو ویډیو باندې ما داسې مهنت کړی څنګه چې زه په یوټیوب باندې کوم په ټیک ټاک باندې کوم ټیک ټاک 15 سیکنډ ویډیو دا ما 30 سیکنډ منټ ورکړی 30 سیکنډ ټایم ورکړی 1 غنټه ټایم پکې ما ورکړی نو هر یو ویډیو ما داسې جوړه کړی چې مینوال خوښه کی مینوال وګوري او غي وخاندي ستاسو په خپل اکاونټ کې داسې وایرل ویډیو چې ستاسو هم خوښه او کتونکو هم خوښه کړي کتونکو ډېره خوښه کړې ده یو ویډیو ده وی مینوال اسمان ته راختلی ساجده یا ساجده ولې ګرم و نو دا مینوال ډېر زیات خوښه کړې وه او په دې ویډیو باندې زه نور هم دا کړی ستا د زموږ په مخ باندې خوشحالي راځي نو بس دغه شانتې نور ویډیوز موږ جوړ کړي دي تاسو د پښمنۍ یو ویډیو مشهوره شوې وه چې یاره موږ ډېر په هغه ویډیو ته ډېر کتونکي ډېر په غور باندې ناستې ووایي چې یاره دا به څه میسج ورکوي چې یاره زه نن ډېر زیات خفه یم او داسې هغه قصه را سره شریکه کوي دا داسې چل وشو چې څه ټایم کې اوزګار نو یو 2 ورځې روژې ډېر خراب کړو نو مینوال پښمن له 2 ورځې نو پاسولې نو مینوالو ته مې یاره تاسو نه ډېر خفګان کوم نه او ډېر خفه یم تاسو مې پښمني له پانه سولې خو اوس په پاسم اولې پښمنه ده پاسه
یاره 15 سکند ویډیو وي تاسو په 1 غنټه مهنت وکړئ دغه ته په کم خیال باندې ګورئ څه لالچ مې او څه سود ځای نه مې بس سٹارټ کې خو زمونږ دغه چې مینوال لا مرګري چې کم دي او خاندي له خوشاله شي او داسې یو نوې کانټینټ چې کم زمونږ فني روان دي تاسو ګورئ واینز کې روان دي مونږ چې داسې یو نوې کانټینټ راولو مخې ته یو فني کانټینټ کې چې زمونږ ځکه چې ټیک ټاک کې ډېر شي فني کانټینټ دي او په دې کې ځان وباسل ډېر ګران دي نو مونږ دغه کانټینټ لږ نوې ایډوانس ټایپ کې روان کو او مونږ چې په دې کې مخکې وځو او مینوال وخاندو او شکر دې مونږ هغه شانتي وشو او هغه شانتي مخکې لاړو مینوال مینه راکړه څنګه چې تاسو په دې ټیک ټاک کې وای داسې په ریل لایف کې وای کنه وای یاره په ریل لایف کې داسې نو ما مخکې نو ما اوس هم شکر دې دوه نیم ځکه چې خپل تبلیغ سره دغه ساتم تعلق ساتم نو په دې وجه هغه شانتي دغه پکې نشو کوم بل په ویډیو کې داسې زما ویډیو نشته تاسو هم ګورئ زما یوټیوب چینل ټیک ټاک او اریو انستګرام داسې ویډیو پکې نشته چې تاسو به پلار سره رور سره خپل کور والے سره فرند سره فیملی سره کتې شي او داسې ویډیو پکې نشته چې تاسو بل چا سره نشئ کتې داسې وی چې اکثر تاسو داسې میسیجونه ورکې و ساجده الفاظ نه دی کنه یا مینوالو اسمان ته راختي او د دې په وجه که تاسو چېرته ښه میسیج ورکړئ نو ښه به نه بالکل ولې نه په دې د وجه زمونږ داسې یو پلی لیسټ وي زما په اکاونټ کې ټیک ټاک اکاونټ کې لکه شیطان ورسز انسان شو فراډ ورسز فراډ شو پلار ورسز زوی شو داسې یو پلی لیسټ لکه سیریز ټایپ روان دي نو په دې کې دا چې انټرټینمنټ هم دی فن هم دي مینوال خوشحالیږي او بل دا وي عقلمند لپاره اشاره کافي ده نو په هغې کې چې کوم مونږ دغه میسیجز ورکو لاست کې او غونډه ویډیو کې چې کوم میسیجز دي نو هغه مینوال په خپل هم کتی شي تاسو چې کوم نه ډېر میسیجونه ورکړي ما کتلی دي چې تاسو د مونځ له چې څوک نه پاسېږي هغوی ته میسیج ورکړی بلا کسان داسې میسیجونه ورکوئ د اوسه پورې فیډبیک څه دی ښه دی که نه ښه نه دی تاسو مینوال چې کوم دی لکه کمنټونه څوک کوي څوک څه کوي څوک څه کوي زړه هم داسې چېرته راتنګ شوی دی چې یاره بس دا زه څه کوم او څه نه کوم یا دا کار مې دې ځای پورې وکړو بس دا ډېر دی باقي نه کوم یاره دا ویډیوز چې کوم جوړول دا زما فیشن دی دا زما شوق دی او زه هم چې زه په دې کې مخکې لاړ شم او دا مینوال دغه شان خوشحاله کړم چې دوی خوشحالېږي نو اول به ما ته خوشحالي راځي او بل دا زما فالوورز او دا هر څه به سیوا کېږي خو میسیجز پورې خبره ده نو زما ویډیوز چې کوم دي هغې کې څه داسې ولګرز نشته څه داسې کرنچ نشته او زه خپل مینوالو ته هغې موږ ته کم کمنټ کوي نو 70% چې کم کسان دي هغوی ما له ښه ریسپانس راکوي 30% هغه کسان دي چې کم جیلس کېږي یا دا کېږي خو هغې ته مونږ داسې دغه نه کو بس هغې سره مونږ په خندا خوندې سره خبره کوو کمیلوم شو سره نو داسې څه هغه مو سره نشته د هغې تاسو چې کوم دی څو اکاونټونه اوس دې وخت کې روان دي په ټیک ټاک باندې زما فرست اکاونټ خپل وایس کې په هغې کې ما خپل وایس کې خبرې کولې خپل وایس کې فني په هغې کې ما فلنۍ ویډیو وایرل شوې وه او بیا د هغې نه پس ما دویم اکاونټ سټارټ کړو چونکې هغې کې صرف وایس و ما چې سره ایکټینګ هم راشي نو زما د ایکټینګ به هم اپروف شي نو دغه شانتې ما خپل ایکټینګ هم سره سټارټ کړو نو زما وایس سره ایکټینګ هم شکر دی چې زه وایس کې ویډیو جوړم نه په هغه اکاونټ او ایکټینګ سره چې ویډیو جوړم دا زما په دې دویم اکاونټ ډېر خلک چې کوم دی لګیا یاره وایي د ټیک ټاک نه موږ له پیسې راځي او دا دي وایي دغه کې څونه حقیقت دی یاره حقیقت دا دی چې کوم ویریفای کریټرز دي کوم غټ کریټرز دي هغوی ته سپانسر میلاویږي ټیک ټاک کې نو مونږ اول دا کوشش کوو چې خپل محنت وکړو خپل ځان په ټیک ټاک کې مخکې کړو هر یو کس مونږ ته وپېژني هر یو کس زموږ دا ویډیو ورسي د هغې نه پس چې کوم کامیابي ده هغه په مزه مزه حاصلېږي دغه شانتې مونږ سره نور پلیټفارم دي چې په هغې باندې مونږ ته هغې پیمنټ کوي هغې مونږ ته دغه راکولی شي یوټیوب شو ستاسو ته غټ دی ورسره سنیک ویډیو شو ورسره داسې نور پلیټفارم شو نو د هغې نه مونږ کوشش کوو چې څه ناسې ترلاسه کړو د ټیک ټاک په بیس باندې نو مونږ ورسره ترلاسه داسې کار وکړو چې زمونږ ټایم هم نه ضایع کېږي زمونږ ویډیوز هم جوړېږي زمونږ شوق هم پوره کېږي او مونږ ته څه ناسه ترلاسه کوو خپلو کتونکو له به څه پیغام ورکړې په تیره تیره بس دغه پیغام ورکول غواړي چې کم یو کس دی د ستاسو د علاقې دی ځکه چې پاکستان او مردان داسې نور علاقې دي سیټیز دي دا دې ټایم کې داسې روان دي چې مونږ خپل سیټي پروموټ کو خپل د سیټي کس پروموټ کو هله به زمونږ سیټي اوچتېږي نو په دې وجه مینوال ته دا میسیج ورکول غواړي چې کم غلط کمنټس کم غلط میسیجز اینه اوایډ کو هغه پریدو ځکه چې یو کس کې ټیلنټ دی نو هغه ومني چې او د کې ټیلنټ دی جیلسي د دې نه هیڅ هم نه جوړېږي او دې ته صرف دا میسیج دی چې بل کس سپورټ کو خپل کس سپورټ
کو الله به تاسو سپورټ کیږي الله به تاسو راوچتېږي ډیره زیاته مننه ماشاءالله د دوی قد قامت او جسد چې کوم دی الله یو حسن ورکړی دی بیا به زه ووایم چې دغه ټیک ټاک دا سازول او دې ته ټیم ویستل دا دار چا د وس کار نه بل ټیلنټ غواړي نو زه به خپلو کتونکو ملګرو یارانو دوستانو دغه وړو یوزرانو ته دغه ووایم د ټیک ټاک په ترو باندې ځکه چې موږ په خپله باندې داسې لږ لږ ټچ کوو ټیک ټاک چونکې کار هم دغه نه دی خو موږ وایو چې خدمت وکړو کله هم چې تاسو چېرته ټیک ټاک سازوئ یا چېرته تاسو یو ویډیو سازوئ په نیت د دغې سازوئ چې زما معاشرې ته زما کشر کول ته زما ملګرو ته زما د علاقې وړو بچو ته داسې زه یو پیغام ورکړم چې په هغې کې هغوی خوشحالي هغوی ته څه میسیج ترلاسه کړي کتونکو تر بل پروګرامو پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ د لوی الله په امان